چې څنګه رمضان تیر شي بیا ټول خلک ته به وګیني د مونځ او د جمع چوټي شو سلام فرمایلو دا قیام الليل چې د شپې الله ته ودرېدل دا چې د نو دأب الصالحین من کان قبلکم تاسو نه مخکې چې څومره صالحین تیر شوي په نور امتونو کې دا د غټول خوې دی د صالح او د نیک انسان مونږ ویل کدا سړی ډیر ښه سړی دی نیک سړی دی مګر چاته نیک سړی وایو خدای الله په نيز نیک سړی هغه دی چې هغه د شپې د الله عبادت کوي اگر که 2 رکعاته ولې نه خو الله رب العالمین تر پاسیږي او دا دومره وګد شپه ده په غفلت کې غنه تیری سړی دې ته حیران شي د افسوس خبره ده چې په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 15 وخت فرض منځونو کې ټولو نه غوړه جمع خوري غوړه ده او د سحر د فجر د جمعې په ورځ باندې د فجر جمع ده اسیم د سار جمع چې ده د فجر دې ته حاضرېدل دا ډېر لوی عمل دی عظیم قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې صفت بیان کړي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا د سار مست الله قرآن الفجر ویلې ده دا ولی صلات الفجر په زیدل ته قرآن الفجر ولی ویلې ده د دې وجه ده چې د سار په منځ کې د نور منځونو په نسبت قرآن ډیر لوستل کېږي الله رب العالمین فرمایي د سار دی منځ ته ملائک حاضرېږي کوم ملائک چې پرون مازیګر راغلی نن سار تل نو سار منځ کې شریک شو بیا لاړ نو بیا د سار د ورځې ملائک چې کوم موږ سره دی مازیګر پورې به دا غوي ډیوټي وي نو دوه ملائک پای کې راجم شي ځکه الله رب العالمین فرمایي ان قرآن الفجر کان مشهودا دا د سار او د فجر دا جماعت او جمع چې د دې ته حاضری د ملائکو کېږي یعنی پرون مازیګر والا مرته ایساری او دا نن د ورځې والا چې راشي هم پکې وي او دغه رنګه د دې انسان په ایمان او د الله په بندګۍ گواهی کوي د الله په دربار کې و دې بنا باندې زما محترم ورونو د سار د جمع نه ځان محرومول نه دي پکار زمونږ منځونه چې کوم موږ کوو د جمع په هغې کې په روژه کې د سار په منځ کې سخت راشي هغې وجه دی چې خلک تیار پېشمني ته راپاڅېدلي وي خو دا زمونږ صرف د روژې خوی دی نو بس بیا زه د سار مونځ به مو سره وکړو نو بس ګڼه وي خو چې څنګه رمضان تیر شي بیا ټول خلک ته به وګیني د دې مونځ او د جمع چوټي شوګیني والعیاذ بالله داسې نه ده پکار دا د نیکانو د صالحینو صفت دی چې په عباداتو کې د الله په بندګۍ کې به مخکې ځي شاته به نه راځي خلک په دنیا کې وایي چې زه مخکې لاړ شم دنیا کې څونه مونږ منډه وو که زه یم که ته یې که بل په دې موجوده رزق اکتفا هم نه کوو چې نه د دې نه بل ښه کار د دې نه بله ښه ګټه د دې نه بل ښه دغه به کم یوي چې پکې پیسې ولګوم او ډېرې پیسې پکې راځي په دې دین کې مونږ کله هم داسې منډه ونه واله چې یاره دا شته خو دی دا عبادت دې سره زیات نور کومه صدقې ورسره ملګري کوم ذکر ډېرومه دا تلاوت زیاتومه دا نفل زه د شپې 2 کوم دا به 4 کېږي 4 کوم دا به شپږو ته رسوم الحمدلله را شپه زه 4 رکعاته کوم دا به 8 ته رسومه داسې یو دغه مونږ ونه کړلو داسې د ځان سره عزم چې څنګه به د دنیا کې مخکې منډه وهو او دا به دلته پاتې شي د هر څه او هغه دین او هغه اعمال چې موږ سره قبر ته ځي او آخرت ته به ځي په هغې کې موږ کله مخکې لا نه وړلو عجیبه خبره ده دا ډېره د افسوس خبره ده